بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیلا میری مت تاسو ردی پنتون لخنه په نن پروژیکټ کې چې د دوستانو تاسو ته به د بیک ګراوند ریموف کول خیم چې څنګه تاسو کول شي د یو بیک ګراوند چې د هغه ریموف یا پاک کړئ. په دغه ویډیو کې چې د دوستانو تاسو ته به د دوه طریقو باندې خیم چې څنګه تاسو کول شي د یو عکس بیک ګراوند چې د هغه ریموف یا پاک کړئ. نو د دې کار لپاره د دوستانو یو عکس خلاص کې فرق نه کوي. دوستانو چې هر یو عکس تاسو لري مثال کولای شي هغه ورته تاسو خپل انتخاب کړئ. خو دغه عکس چې دوستانو ما د انپلش ویب سایټ نه اخیستی، تاسو هم کولای شي چې لاړ شي دغه عکس چې د انپلش ویب سایټ نه ځان ته را ډاونلوډ کړئ. نو عکس خلاص کې په فوټوشاپ کې دوستانو بیا راشي دلته د عکس چې د انلاک کې دوه کلیک وکړئ دوستانو په دغه لاک باندې دا عکس چې د انلاک کېږي. اوله طریقه چې د دوستانو دغه پین ټول چې د پین ټول ورته تاسو انتخاب کړئ. دغه پین ټول چې د تاسو ته مې د فوټوشاپ په درسونو کې هم ښودلی. بیا راشي دوستانو د شیپ په ځای باندې چې د پت ورته انتخاب کړئ. بیا راشي دوستانو د دې عکس نه چې دی نه سلیکشن واخلئ. که چېرته تاسو ته دغه پین ټول چې دی د څه په طریقه باندې ښیي د پلس په طریقه باندې د دې د کرسر چې دی تاسو ته پلس ښیي نو د ستاسو د کمپیوټر کپس لاک چې دی دا آن دی. تر د چې کپس لاک ورته تاسو غیر فعال کړئ یا آف کړئ ورته. دا زه آف کوم. زه راځم دوستانو دغه عکس چې دی ځان ته را نږدې کوم. دا سره اخلم ورته زوم ټول یو کلیک کوم، یو بل کلیک هم کوم تر څو دا عکس راته چې دا لږ را نږدې شي. بیا راځم دوستانو دغه پین ټول ورته انتخابوم. بیا سپیس نیسم دوستانو او دا یو کلیک کوم دا لږ لاندې راکشوم. داسې دغه ځای نه چې دی دوستانو زه غواړم چې سلیکشن وکړم. زه راځم دا داسې سلیکشن کوم. فرق نه کې دغه سایډونه پرېږدي دوستانو. د دې بیا تاسو ته زه تخنیک ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې دا صحیح منظم باندې چې دی د دې بیک ګراوند پاک کړئ. بیا راځم دلته یو کلیک کوم دوستانو. بیا یو کلیک دلته کوم. که چېرته تاسو غواړئ دوستانو دا څه کوي کرف کوي یا کجې کوي یا کوږې کوي دوستانو نو خپل ماوس کلیک چې دی دا مه پرېږدئ. دغه لږ معمولي چې دی دا را کړئ. بیا الټونه سئ دوستانو. دلته یو کلیک وکړئ تر څو دغه ساحه چې دی دا ریموف شي. دا زه الټ نیسم دا زه ریموف کوم. یو کلیک دلته کوم. بیا همداسې دا کرف کوم تر دغه ساحې پورې. سپیس نیسم دا زه سلیکشن کوم تر دغه حده پورې دوستانو، تر دې ځایه پورې. بیا سپیس نیسم دوستانو. دا زه بره وړم. یو کلیک دلته کوم. دا معمولي لږ کوږوم دوستانو چې دغه کورتي چې دی یا واسکټ چې دی دا منظم انتخاب شي. بیا الټ نیسم. یو کلیک دلته کوم. بیا سپیس رانیسم. دا لږ اخواته موف کوم. یو کلیک دلته کوم دوستانو. معمولي دا چې دی دا کرف کوم. بیا الټ نیسم. یو کلیک دلته کوم دوستانو. دا هم معمولي را کوږوم او یو کلیک چې دلته کوم دا هم معمولي چې دی دا کرف کوم یا کوږ کوم. بیا الټ نیسم. دلته یو کلیک، دلته بیا بل کلیک، دا بل داسې کوږ کوم. بیا الټ، بیا سپیس نیسم. بل کلیک چې دی دلته کوم دوستانو. بل کلیک چې دی دلته کوم دا معمولي زه کوږوم. بیا الټ نیسم تر دې حده پورې. دوستانو کله چې سلیکشن وشو دا زه بیرته دوباره زوم آوټ کوم. بیا راځم دوستانو دا به معمولي نورم زوم ان کوم. بیا راځم دغه پین ټول رانیسم. راسته کلیک کوم ورباندې یا رایټ کلیک کوم. دلته ورته یم چې میک سلیکشن. کله چې په میک سلیکشن باندې زه کلیک وکړم دوستانو دغه ځای کې چې دی دا فیدرز ریډیوس چې دی دا ورته همداسې زیرو پرېږدي. که چېرته دا زیات و نو تاسو ورته بیرته دوباره دا چې دی دا زیرو یا صفر کوي ورته. بیا اوکې. وګورو دوستانو د پین ټول په واسطه باندې چې کوم ځای ما انتخاب کړی هغه ما سلیکټ کړ. بیا راځم دا زه ماسک کوم. نو د ماسک نه مخکې چې دی دوستانو دغه شفت بټن چې دی یا شفت ټڼی چې دی دا تاسو ورته ونیسئ. بیا راشئ دلته سلیکټ ته. کله چې سلیکټ ته راغی دلته سلیکټ ان ماسک دا انتخاب کړئ. کله چې تاسو دغه انتخاب کړو دوستانو تاسو ته چې دی داسې یو بله وینډو چې دی دا خلاصیږي. زه راځم دوستانو دغه ون لیر چې دی دا ورته زه انتخابوم. بیا راځم دغه ټول چې دی دغه برش دا زه ورته انتخابوم دوستانو. بیا چې دی دغه ورته تاسو انتخاب کړئ او دلته چې دی د دې دا لږ ځان ته زوم کړئ تر دې حده پورې. دا ورته انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ. دلته چې دی دوستانو بیا برش کړئ. دلته ښه داسې چې تاسو برش کړئ د دې دا سایډونه چې دی دا در تاسو ته پاکې وګورئ. خو دا لږ وخت نیسي دوستانو ښه. دا به ډېر حوصلې سره دې نه به تاسو استفاده کوئ.
څومره چې حوصلې نه کار اخلئ دوستانو همدومره چې دی ستاسو سلیکشن چې دی هغه صحیح او ټیټ راځي. مکمل عکس چې دی دوستان تاسو دغه طریقه باندې چې دی تاسو پاک کې دا ځله ویډیو چې دی لږ تیروم دوستانو چې تر څو ټایم زیات وانه اخلي. دا وګورئ دوستانو دا عکس چې دی ما تقریبا ټول عکس چې دی دا ما سلیکشن کړو. دا زه بیرته راځم لږ زوم آوټ کوم دوستانو داسې دغه ساحه چې دی دلته نور هم لږ د برش نه استفاده کوم. بیا چې دی راځم آوټپوټ ټو دلته ورته نوی لیر چې دی دا یا نوی لیر چې دی دا ورته زه انتخابوم او اوکې. دا وګورئ دوستانو دا عکس چې دی ماته سلیکشن وکړو. بیا چې دی دوستان د دې عکس ته که چاسو ځیر شي د دې دا سایډونه چې دي دا صحیح سلیکشن نه دی شوی نو تاسو کولی شئ چې د اریزر ټول په واسطه باندې بعضې ساحې چې دي هغه ورته تاسو اریز یا پاک کړئ په دې طریقه باندې. دا وګورئ دغه ځای چې دی لږ پاکوم خو څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل دوستانو چې څنګه تاسو حوصلې نه کار اخلئ نو همدومره ستاسو څه چې دی ستاسو سلیکشن هغه پروفیشنل یا مناسب راځي. د دې بعضې سایډونه چې دي دوستانو ښه دا تت راغلی نو زه راځم دا عکس چې دی دا زه یو ځل کاپي کوم تر څو دغه سایډونه چې کوم ویښتان صحیح نه دی راغلی هغه صحیح راشي. دې نه زه یو کاپي اخلم نو دا زه انتخابوم رایټ کلیک دلته زه راځم ډوپلیکیټ. کله چې زه دا ډوپلیکیټ کوم اوکې دا ګورئ لږ صحیح شو دوستانو. بیا راسته کلیک بیا زه راځم دوستانو ډوپلیکیټ بیا اوکې. اوس وګورئ دوستانو صحیح چې دی سلیکشن شو. بیا راځم د دې دغه سایډونه چې پاتې وو دوستانو دا هم زه څه نه څه پاکوم داسې په دې ترتیب سره. دا به زه داسې کار وکړم دوستانو دا به درې واړه زاول انتخابوم بیا راسته کلیک دا زاول مرچ کوم دلته داسې مرچ کوم. اوس چې راشم پنسل پاک نه استفاده وکړم دوستانو اوس بیا صحیح راځي ځکه چې وختي ما دا ساحې چې دي پاکوو نو په لاندې لیر کې چې و دوستانو دغه ساحې چې هغه پکې پروت و. نو اوس چې مې مرچ کړ د مرچ نه پس چې دی ټول یو عکس شو. دوستانو دا اوله طریقه. زه راځم د سلیکشن دویمه طریقه هم تاسو ته ښیم چې د دویم طریقې لپاره چې دی ما سره دلته جلا عکس دی دوستانو. دا عکس هم چې دی ما د انپلش نه اخیستی. تاسو هم کولی شئ چې انپلش ویبسایټ نه ځان ته په های کوالټي عکسونه چې دي هغه ځان ته را ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم دوستانو دلته چې دی سلیکشن ټول دا ورته زه انتخابوم فرق نه کوي چې کویک سلیکشن اخلئ یا آبجیکټ سلیکشن هر یو چې مشکل نشته. دا ورته زه کویک اخلم بیا زه راځم سلیکټ سبجیکټ باندې زه کلیک کوم لږ ورته ځان کوم تر څو د دې د سبجیکټ چې دی یا د عکس چې دی دا راته انتخاب کړي.
وګورئ دوستانو دا عکس چې دی دا راته انتخاب کړه. بیا راځم سلیکټ ان ماسک باندې زه کلیک کوم. دا وګورئ دوستانو د دې عکس بیکګراوند چې دی ماته ریموف کړ. نو زه راځم دوستانو دا عکس هم چې دی د هغه تیر عکس غوندې چې دی د دې دا سایډونه چې دي دا تت راغلی. نو د دې کار لپاره چې دی دوستانو زه راځم دغه آپشن چې دی ډیکنټونیمیټ په نوم باندې چې دی دا زه ورته انتخابوم. د دې هغه سایز چې دی یا د دې اماونټ چې دی دا ورته زه 50 لیکم. بیا چې دی دوستانو زه راځم دغه برش چې دی دوستانو یا دغه ریفاین برش ایچ ټول چې دی دا ورته زه انتخابوم. بیا دغه آپشن چې دی دوستانو دا ورته تاسو انتخاب کړئ. بیا د دې عکس هم د پخواني عکس غوندې چې دی د دې سایډونه چې دی دا تاسو برش کړئ. دا وګورئ دوستانو د دې دا سایډونه چې دی زه برش کوم داسې معمولي دوستانو. دا وګورئ دا سایډونه چې دی بیرته خپل دوباره اول حالت ته راځي. بیا هم راځم دا انتخابوم داسې. بیا چې دی دوستانو اوکې وګورئ دوستانو دا عکس چې دی دا د دې سلیکشن وشو. د دې عکس که چېرته راشو دا ځان ته زوم آوټ کو یا زوم یې کو ځان ته نږدې کو دغه سایډونه چې دي دا هم تت راغلی. بهترین لاره چې دی دوستانو دې نه هم تاسو کاپي واخلئ لکه تیر عکس غوندې. نو د دې کار لپاره چې دی دوستانو دغه لیر نه چې دی کاپي اخلم. دا لیر چې دی دا ورته زه انتخابوم راځم دلته راښکته کوم تر څو دې لیر نه چې دی کاپي واخلي. یو بله کاپي هم چې دی دې نه اخلم داسې تر څو دا عکس چې دی صحیح منظم توګه باندې چې دی موږ ته راښکاره شي یا موږ ته ریزلټ ورکړي. بیا چې دی دوستانو لکه تیر عکس غوندې دا درې واړه لیر چې دی دا ورته زه انتخابوم راسته کلیک کوم. بیا ورته وایم چې مرچ کړه دا لیر راته. اوس وګورئ دوستانو دا عکس چې دی د دې سلیکشن وشو. دا وګورئ مکمل دومره څه چې دی دغه ځایونه چې پاتې تاسو کولی شئ چې بیا د اریزر ټول په واسطه باندې چې دی دا تاسو پاک کړئ. دوستان دا و چې څنګه تاسو کولی شئ د یو عکس بیکګراوند چې دی هغه تاسو ریموف یا پاک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کیکاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.